بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. رواه مسلم. دنن سبا مسلمانان او اسلام د دې حدیث په هنداره کې او د دې حدیث په شیشه کې د هغې بیان. دې حدیث کې د غریبان لفظ راغلی، عربي لفظ دی، پښتو کې معنا ده هغه کس چې هغه د خپل وطن نه لرې وي، دا معنا ده غریب. لازم ورسره بیا څه ده؟ هغه کموالی، ځکه چې څوک په بل وطن کې وي هغه د وطن د خلکو په نسبت څنګه وي؟ د غریب کم. بل ورسره لازم دا دی چې په هغې وطن کې د پردي وطن کې بیا څوک نه پېژني. هغه معنا شوه او دغه دوه ورسره لازم معناګانې شوه. مطلب یې څه دی د غریب؟ د حدیث کې د غریب مطلب څه دی؟ معنا مطلب مقصود یې څه دی د پیغمبر علیه السلام؟ هغه دا دی چې په داسې زمانه به راشي، آخره زمانه کې، چې په اسلام باندې به عمل کوونکي ډېر کم شي، یا به د هغې زده کوونکي ډېر کم شي. دغه دې کې دویم مطلب چې راغلی، هغه د لفظ راغلی د غربا. غربا مغه د غریب جمع ده. نو د غربا معنا مغه شوه چې هغه خلک چې د وطن څخه لري. مطلب یې دا دی چې دا خلک ډېر کم دي او مقصد یې څه ووتو؟ مقصد یې دا ووتو چې په دغه زمانه کې د شریعت او د اسلام زده کوونکي به ډېر کم وي، نو ځکه ورته غربا ویلی شو. دغه چې دا غربا دي دغه زمانه کې، د دې مطلب دا دی چې په مسلمانانو کې به دوی کم وي، د اسلام باندې عمل کوونکي خلک به څنګه وي؟ ډېر کم وي. یو دویم دا دی چې د اسلام زده کوونکي به هغه به څرنګه وي؟ ډېر کم وي. اوس دغه چې دا عمل کول په اسلام باندې به په دغه زمانه کې په خلکو کې ډېر کم وي، او د دې د عمل کول والا خلک به ډېر کم وي. هغه داسې چې مسلمانانو کې به علم د قرآن او د حدیث، علم د شریعت به ډېر کم وي. دارنګې مسلمانانو کې به عمل کول په اسلام باندې ډېر کم وي. په ظاهري صورت کې، په ظاهري شکل کې به په اسلام باندې د دې عمل ډېر کم وي. به څرنګه وي چې اصل عمل خو د اسلام دا دی چې په ظاهري صورت د مسلمان کې چې باید د ده ګیره د څلورو ګوتو نه کمه نه وي، یعنې قبضې نه کمه نه وي. نو د ده ګیره به څرنګه وي؟ دا ویښته د مسلمان د څلورو ګوتو نه به کم وي یا به یې خریلي وي. او بل د مسلمانې ښځې ظاهري صورت
عمل کول به څه وي؟ هغه به دا وي چې پریړې جامې او اوږدې جامې او آزاده جامې پراخ، او چې د بدن اعضا یې پرې نه ښکاري، نو دا هغه عمل کول دي په اسلام. د زنانه او د زنانه هغه جامې اغوستل چې هغه زنانه هغه جامې واغوندي چې هغه نارۍ جامې وي چې د دې دننه غړي پرې نه ښکاري، یا چې دی داسې تنګې جامې واچوي واغوندي چې د بدن اعضا پکې ښکاري، د بدن د اعضاو حکایت کوي، یا داسې جامې واچوي چې هغې ته د سر ویښته یا غاړه یا مټې یا نور اعضا ته نه ښکاري. نو دا هغه عمل دی چې دا په اتفاق د مسلمانانو په اتفاق د امت سره دا هغه عمل د زنانو څنګه دی حرام او ګناه، دې کې د چا اختلاف نشته. نو یو خو په مسلمانانو کې چې دا عمل کم شي په ظاهري صورت خدای دوه صورته شو، او اخلاقي لحاظ سره هم په مسلمانانو کې په اسلام باندې عمل کول کم شي. اخلاقي لحاظ څرنګه؟ دروغ به وایي، وفا به نه کوي په وعده، فیصلې به په شریعت نه کوي، فیصلې به په پارلماني قوانینو، په غربي قوانینو او په وضعي قوانینو کوي. د مسلمانانو ښېګړه به نه غواړي، بلکې د خپلې کرسۍ او د خپل مال د ډېرولو خیال به ورسره وي. او اسلام او شریعت ته او دین ته به خلق نه رابلي. دارنګې د اسلام او د دین او د شریعت څخه به دفاع نه کوي که ارث رقم وړاندېږي. دارنګې کبر به کوي، خلکو به ځان لوی ګڼي په نسب کې او په مال کې او په مال کې. دارنګې ظلم به کوي، بې انصافي به کوي. دارنګې غیرت به نه کوي، فحاشي به کوي، عریاني به کوي. په مسلمانانو کې په دغه طریقې سره اخلاقي لحاظ سره په اسلام باندې عمل کول څنګه شي؟ کم شي، کم شي. پوه چې اوس هغه خلک چې بیا د قرآن و سنت علم ورسره وي دا به نو ډېر کم وي، غربا چې په اسلام باندې او په شریعت باندې عمل کوي په ظاهري صورت هم د سړو هم د زنانو. دارنګې اخلاقي لحاظ سره رښتیا وایي، وفا کوي، فیصلې په شریعت کوي، د مسلمانانو ښېګړه غواړي او دین او اسلام ته خلقو ته دعوت ورکوي او د اسلام څخه په سر او مال دفاع کوي او تواضع او خاکساري کوي، عدالت او انصاف کوي او غیرت او شهامت کوي. نو دغسې خلق به په مسلمانانو کې ډېر کم دي. نو چې ډېر کم شو دغې خلکو ته حدیث کې څه ویلی شي؟ غربا. ځکه دا مسلمانانو کې دا خلک ډېر کم دي، حدیث کې ورته غربا ویلی شي. او حدیث د لازمي معنا نه دا معلومیږي چې دا خلک به خلق نه پیژني، حیثیت به نه ورکوي. نو نبی علیه السلام د دغې غرباو دپاره زیری بیان کړی چې فطوبی للغربا. نو نبی علیه السلام فرمایلي چې شروع شوی او ظاهر شوی اسلام په مکه معظمه کې اول غریبا ډېر کم خلکو دغې تابعداري کول او په هغې باندې عمل کول. خو بیا وروستو دا اسلام د اتباع زیات شو، د هغې زده کوونکي زیات شو، د هغې عمل کوونکي زیات شو، تر دې پورې چې د نبي کریم علیه السلام په حیات کې په ژوند کې
جزیرة العرب دا چې د کنه فتح شو، کامیاب شو، اسلامی حکومت راغی، اسلامی قوانین راغی. خو نبی علیہ السلام بیا وایي چې وسيعود کما بدا غریبا، اخر زمانہ کې به ګرځېږي اسلام، چې اتباع به یې کم وي، زده کوونکي به یې کم وي، خوښوونکي به یې کم وي، لکه څه رقم چې شروع شوی و او خپره شوی و غریب په اول کې، چې اول کې خلکو کې غریب و، نااشنا و او اتباع یې کم و. نو بیا به داسې وخت راځي چې بیا به غریب و، نااشنا او اتباع به یې کم شي. نو فتوبه للغرباء، نبی علیہ السلام فرمایي چې ښه حالت دی، جنت دی د دغې مسلمانانو لپاره چې هغه غربا دي چې په دغه زمانه کې په اسلام باندې ځان پوه کوي، په اسلام باندې عمل کوي، صورتن او سیرتن، او د اسلام نه دفاع کوي او په اسلامي شریعت باندې فیصلې کوي. نو دغسې خلک به ډېر کم وي. نبي علیه السلام دغسې غرباو دپاره جنت دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.